بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه دوستانو. زه په دغه لیکچر کې ستاسو ته د مایکروسافت اس کیو ایل سرور دوه بلټ ان فنکشن در پیژنم چې لومړی د لیفت فنکشن او دوهم د رایټ فنکشن. دغه لیفت اینډ رایټ فنکشنز چې کوم دي دا دواړه بلټ ان دي. بلټ ان نه مطلب دغه ده چې دا د مایکروسافت لخوا لیکل شوي دي او اس کیو ایل سرور کې ځای پر ځای شوي دي ترڅو زموږ ستاسو په کارونو کې چټکتیا او اسانتیا رامنځته کړي او زموږ ستاسو یې دغه وکاروو او ګټه ترې پورته کړو. لیفت فنکشن او رایټ فنکشن چې دا دواړه چې دوه پیرامیټر اخلي چې لومړی باید کریکټر سټرینګ اوسیږي او دوهم یې باید یو عدد اوسیږي. لیفت فنکشن چې دا دوستانو دغه چې د لومړی پیرامیټر چې کوم کریکټر سټرینګ په شکل کې موږ ورته پاس کوو د هغه څخه دومره کریکټرز د چپ خوا څخه رااخلي. یعنی دلته چې موږ نه لیکلي دي د دې مطلب دغه ده چې دغه مایکروسافت اس کیو ایل سرور سټرینګ چې موږ ورته پاس کړی ده د هغې څخه د چپ له اړخه موږ ته 9 کریکټر راواخله او هغې څخه وروسته موږ ورته یو الیاس ورکړی ده او دغه زما په سلیکټ کلاس کې کارولی ده ترڅو زه نتیجه هم غوره کم یا انتخاب کم. که چیرې زه دغه کویری سلیکټ کم او ایگزیکیوټ کم ستاسو وګورئ دوستانو چې زما ته یې د دغه سټرینګ یعنی د مایکروسافت اس کیو ایل سټرینګ چې کوم ما ورته پاس کړی ده د هغه څخه یې د چپ اړخه یې زما ته دغه 9 کریکټر چې کوم مایکروسافت کیږي هغه رااخیستلی دي. دوستانو همدا ډول رایټ فنکشن چې کوم ده دغه چې د دې کریکټر سټرینګ څخه کوم چې ما د آرګومنټ په شکل کې یا د پیرامیټر په شکل کې ما ورته پاس کړی ده د هغې څخه شپږ کریکټر رااخلي خو د ښي لخوا د ښي له اړخه. که چیرې زه دغه کویری سلیکټ کم او ایگزیکیوټ کم ستاسو به ووینئ چې دا ځل د رایټ یعنی د ښي لخوا یې زما ته شپږ کریکټر راواخیستل کوم چې سرور لیکل شوي دي یعنی SERVER. دوستانو دغه اوس موږ د نن ورځې لیکچر موضوع تر بل لیکچر پورې مو په لوی چښتن سپارم. الله مو مل شه.